السلام علیکم. څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ کاس په خیر یاست؟ ښه خو به یاست؟ جوړ به یاست؟ نور خو به ښه یاست؟ ښه اخلاص درته وایم چینل ته. نن ویډیو چې دا هغه د هیماټالوجي برانچ دی. هیماټالوجي د چی برانچ دی؟ هغه د میډیسن برانچ دی. په هیماټالوجي کې به دا چی شته؟ سی بي سي کوم چې مین ویډیو د ما چې جوړول غواړم نو نن د سی بي سي پر برابر د میسوي یم. نو سی بي سي چې د څنګه کېږي او کومه جوړین لپاره کېږي دا ټول ډیټیل په دې کې درکوم. او بیا د دې سی بي سي چې هر یو پیرامډ دی په بعد کې بیا په ویډیو کې درښکاره کوم او ویډیو هم درته کوم او دلته مو سره هم در خلاصوم. زه به پلان د هیماټالوجي چې زه درته وایم دا ولې پروسس چې روان وي بیا مو ښه سر به خلاصېږي. بخښه کوم دا چې میسج راته هیمومین بلډ لوجیمن سټډي. Hematology is the study of blood and blood disorder. Hematology چې دا هغه د سټډي د وینې سټډي ده، د وینې معلومات د وینې مطالعه ده او د وینې ناجوړیان مطالعه ده کوي. چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. نو مین مقصد څو د سی بي سي پر برابر سی بي سي کمپلیټ بلډ کاونټس. کمپلیټ بلډ کاونټ وګور دا نامه سره هم سړی په دې باندې سره خلاصېږي. کمپلیټ مکمل بلډ وینه کاونټ شمارل مطلب مکمل وینه د مکمل وینه چې کوم په جسم کې وینه ده د دې مکمل وینې شمارل دی. دا یو داسې ټیکنیک دی، یو داسې طریقه ده چې یا داسې یو مشین دی اټو انالایزر ورته ویل کېږي چې دا زموږ د جسم چې کوم په جسم کې یعنې په هر پارټس کې څونه وینه پرته ده، موږ دا وینه څونه چې د دې وزن څو دی، د دې ګرام څونه دی، په دې کې پروټین څونه دی، په دې کې سپینه وینه څونه دی، په دې کې سره وینه څنګه دی، په دې کې امیونټي څنګه دی، د جسم قوت څونه دی. نو دا ټوله په دې کې دی. اوس به زه د انګلیش یو ډیفینیشن درته وکړم. A complete blood count, also known as a full blood count, is a set of medical laboratory tests provide information about the cell in person of blood. جسو سیل حجرات ستا د کوم حجرات چې نه د سره حجرات سپینه حجرات دا وینه څنګه ځي په کومه اندازه د حکومت یې څنګه د سپینو حجرات د هغه حکومت ته وایي د جسم حکومت یا د ایمیونټي ریسپانس ورته وایي کېږي. انفارمیشن تا ته پرووایډ دا یو سیټ دی سیټ په دې باندې سره دا ګوره پښتو مې هم درته لیکلی دی چې سر په خلاص په دې کې کوم پیرامډس راځي. پیرامډ په دې کې 18 پیرامډ راځي. پیرامډ مطلب اندازه کول په دې کې کوم طریقه باندې اندازه کېږي چې چی پکښې کې دی. اوس وایټ بلډ سیلز، ریډ بلډ سیلز، پلیټلیټ اور کنسنټریشنز، هیموګلوبین اینڈ هیموټوکرایټس. دا کنسنټریشن چې دی هم په شکل باندې لیکلی درته وایم د وینې بشپړه شمېرنې او د وینې بشپړه شمېرنې په توګه هم پېژندل کېږي. سرخوږي خدای بشپړه شمېرنې یا شمارل دا یو طبیعي لابراتوار ازموینې کې چې په یو کس کې د وینې د حجرو په اړه معلومات برابر کړي او ټول کوي دی. نو ما چې شمېرنې دغه پښتو دغه په سترګې سم شی نه وینم. نو اوس خو د سر په خلاصو چې دا ټیسټ چې دی موږ ته هم یو ټیکنیک دی. دا تاریخي ماحول باندې نه درته راځم خو دونه درته وایم چې دا په ایجاد شوی دی په 1980 کې 1980 زه به دلته درته ولیکم په عنوان د سنټنس سنټنس ده دا 1970 په دې کې اور 1977 کې جوړه شوې ده. دا یو ټیکنیک دی چې جوړ کړی دی چې موږ په هر جسم کې به موږ د جسم وینه څنګه اندازه کوو. ویلن کلر داسې یو شی نه مو خیر په نور ویډیو کې بیا درښیم. اوس به زه دې په دا ګوره داسې مشین دی دا منډري په نامه راځي، د سیسمیک په نامه راځي.
بیخي ډېر نومان غلي دي. اوس ما سره چې د رایټو پرته ده، رایټو 700 چې دی زه در ښکاره کوم. او دا وینه به سی بي سي ټیوب کې راخلی، کلکشن به څنګه کوې سی بي سي ټیوب چې راواخلي د سی بي سي ټیوب وایي پرپل کلر، هغه ته به ته څه چم کوې خالص وینه به ډایرکټ واچوې، بس دلته به واچوې یا دې سره پوښ خلاص کړي سره شوری به بیا به دته سیټینګ ور برابرې دته به ټچ وکړې. هغه ته اوس په دا ما په ویډیو جوړه کړې ده، په ویډیو کې به نور هم سره د خلاص کړم. اوس د هیماټالوجي پر څو برانچونه دغه تقسیم ده، ډېر 18 برانچ دي. ما چې هغه بیسیک بنیاد راخیستې دی، بیا د هر برانچ ما اوس جلا ویډیو جوړه کړې ده، هیموګلوبین برابر باندې، هیموټوکرایټ برابر باندې چې دا اوس چی ښکار کړي. زه د دې فل فوم درښیم، دا دلته په شارټ نومان باندې لیکل سوي، په آر بي سي باندې لیکل سوي، یا ایچ سی ټي باندې لیکل سوي، یا ایچ جی بي باندې لیکل سوي دی. ایچ بي پرسنټیج، ګرام پر ډیسی لیټر پرسنټیج، او یونټ دی ملي لیټر دی، انټرنیشنل یونټ لیټر دی، دا فیټو لیټر دی، فیکو ګرام دی، پرسنټیج دی، دا ټول اوس په دې کې. ریډ بلډ سیلز سره وینه، وایټ بلډ سیلز سپینه وینه د حکومت، دې ته ټي ایل سی وایي کېږي، ټوټل لیمفوسایټ کاونټ. او د پلیټلیټ چې دی ما د ټول ریسپیکټر دی چې دې باندې په قاعده وینه دغه جلا ویډیو راځي چې په دې کې بیا څو پیرامیټر راځي، لکه په ډبلیو سی و د دې جلا ویډیو راځي، دا څو ایم سی وي څو دا نور ویډیو مې جوړ کړي دي، که دا ویډیو په اول سره وګورئ پرتې دي په چینل کې. ایم سی وي د ایم سی ایچ دی، ایم سی ایچ سی د دې فل فارم چې دی ایم سی وي مطلب مین سیل ویلیمز، دا مین سیل ویلیمز دی. ایم سی ایچ مطلب چې مین سیل هیموګلوبین، دا مې فل فارم زه درښیم، مطلب چې دی په بعد کې درښیم سیده مین دا ایم سی ایچ سی چې دا مین سیل هیموګلوبین کنسنټریشنز. اور ډي ایل سی چې دا ډبلیو سی په ګراوند کې راځي. اوس ګوله ډیفرنٹ د نوم یې لیکلی دی، ډیفرنټل یا ډیفرنشیلز لیمفوسایټ کاونټ دې ته وایي کېږي، ډیفرنشیلز یا ډیفرنټلز هم ورته وایي کېږي، ډېر نومان یاد کېږي. دا لیمفوسایټ و سپینې وینې ته وایي، حکومت ته وایي کېږي، حکومت ډیفینس سیسټم دی. دا په دې باندې بله یو مخصوصه ویډیو درته جوړوم، دا مې بنیاد درښوی. نو ټیسټ چې دی دا چې دی دا اګر پیرامیټر به ستا سره پراته وي چې هر ډاکټر ته ورکوې. ځینې ډاکټر چې دی هغه پلیټلیټ، ډبلیو سی، آر بي سی، ایچ بي غواړي او ډي ایل سی غواړي. نو ځینې ډاکټران دا مکمل پیرامیټر غواړي. اوس سی بي سی مې شان هغه پرنټ پر وګرځوي، دا به ته اوس د دې نارمل رینج څو دی، نو دا خو پیرامیټر څو نو اوس د دې نارمل رینج دی خو اندازه هم غواړي. اوس دا هیموګلوبین باندې ما ویډیو جوړه کړې ده، خو دلته زه یو بیسیک بنیاد درښیم. 11.7 بیا تر 10.5 پورې نارمل چې پر انسان کې پرته وي. دا هیموګلوبین پروټین دی، دا یو پروټین په سره وینې کې پراته دي. هیموټوکرایټ چې دی دا به خالص سره وینه پروټین زندورې که ده، هیموګلوبین خالص سره وینه چې ده د شماري آر بي سی در 4.10 وینې چې تر 40 پورې نارمل دی. ریډ بلډ سیل چې دی 3.7 در 9 بیا د 5.7 تر 3 میلیون په حساب رسېده، میلیون په حساب راځه. وایټ بلډ سیل چې دی دا دلته دی کم ورکړی دی، دا په ډېرو دغه کې جلا راځي، د هر سی بي سی د جلا نارمل رینج دی، جلا دغه دی. دا اصل چې دی ډبلیو بي سی چې د 4000 چې بیا تر 11000 پورې نارمل دی. دا په زوړ ورژن کې، په نوي ورژن کې دا تصویر چې دی دا اوس په نوي ورژن کې دا راځي، خو لیکن دا زه پر شور نه یم صحیح. په دې باندې چې 11000 دا اوس ګوره 0.5 لیکلي، دا 5500 ده، دا 15500 ده صحیح ده. دا د په زر په حساب ده، د زرو په حساب ده، د 4000 بیا تر 11000 پورې نارمل ده. په دې کې زنانه نارینه نه کته کېږي. دا چې کوم د دې چې لوړ شو هغه اپنډکس یا جلا انفیکشن یا د کوچنۍ ولري یا بل داسې انفیکشن وي، ټي بي، سینه انجري، په کینسر کې ډېر شیان کې راځي، خو دا د زرو په حساب ده صحیح ده. زه به دلته درته ولیکم چې بیا اساني یو څه درته 4000 راځه بیا تر 11000 پورې نارمل دی. ښه
WBC درشم دا پلیټلیټ چې دی دا ایکسټرا رینج لیکلی دی دا بیا د لک په حساب دی د لکاو په حساب دی 1.5 لک ونیسئ بیا در 4.5 لکو پورې نارمل دی 1.5 لک ونیسئ بیا در 4.5 لکو پورې نارمل دی د لک په حساب دی چې د لکو په حساب مطلب راځه په MCV باندې MCV چې ته د 15 ونیسئ بیا در 2 پورې نارمل دی یو خبر په څه د هیري لیبارټري نارمل رینج بدل دی اوس زما په بل ماشین کې بالکل جلا نارمل رینج وایي فرق نه وي خو نارمل رینج به تاسو باید در معلوم وي باریک بنیاد باندې تر معلوم شي और MCH چې دی هغه پیکو ګرام چې دی د 4.7 بیا د 10 پورې نارمل دی MCHCC چې د پرسنټیج په حساب ده هغه د 1.7 بیا د 10 پورې نارمل دی اوس دا ډیفرنشل لینکوسایډز چې دی کاونټ دی دا به 15 پر کوره تقسیم شوی یا 15 پارامتر ته کوره ترتیب ته اول شی چې هغه ته نیوټروفیل وایي د جنرال انفیکشنز هم وایي کېږي و جنرال دغه متوجه کېږي نیوټروفیل چې 15 بیا د رابعه پورې نارمل پرسنټیج په حساب دی لیمفوسایټ چې دی هغه د 7 بیا د 40 پورې نارمل دی ایزنوفیل چې دی هغه د 0 د 10 پورې مونوسایټ چې دی هغه د 2 د 10 پورې هم دی د 8 پورې د دلته پورې دی سیده بازوفیل چې دی هغه د 2 پورې دی دا چې دی دا حکومت په کوم وخت کې راپورټ کیږي او چیرته راپورټ کیږي دا په بعد کې ته هم څه باریک معمولی انډیکیشن اشاره درته کوم خارج کی دا بیکټیریال انفیکشن کې راتلای شي وغیرہ وغیرہ نور ډېر دي جنرال انفیکشن دی دا په خپل ډیر انفیکشن کې راځي دا د سلو پر بیکټیریا خورای شي نور نه خورلای ایمونټی دا د جسم حکومت غوړي او د پوسایټ دی دا د وایرل انفیکشن لپاره وایرل مطلب لکه وایرسونه سپلتور جوړي ایډز د لپاره کې ایزنوفیل دی استما سلندي الرجی سیاست لپاره کې और मोनोसाइट से दी द कर्जेंस से दी वस्कुलर डिजीज थी मतलब प्रोटीन कम मसल्स की या अंसाज की नो दादा अंसाज पना जोड़े यानी कि मराज पटी ना जोड़े यानी कि दाम शुमार किए खो बस तो फिलहाल नज को बाजू पिल से दी अगर हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर मतलब फस्यासत की दी डेर कैंसर की दर अजीब نو دا په ته څنګه جوړه دغه څه به جوړه رپورټ دا رقم چې راتلی دا د اوس د رینجر کړی دی دا مطلب چې د سره په خپل اندازه کړی دی چې کړی خو ته بدلته د حساب په مطابق لیکې کدا 8000 راځي هر څه چې راځي دا څه به لیکې دلته بس تا نارمل رینج راولې ټیسټ په پیاز ساتي ورغو خبرو ته اندازه ورکړي دا په دې اندازه شماري और दगा दिशी ये उम्मीद जमात ये मैसेज पर रही ये गुड़ी का स्टेप कम दिसते रहो उस्ताद खलासो दरपुर पर तरतीब जोड़ा है जोड़ दी कि दासी उस तो को दासी गलत पैरामीटर यूनिट दलत वो यूनिट चलोर खाने को यूनिट रिजल्ट नॉर्मल रेंज या रिजल्ट यूनिट नॉर्मल रेंज दासी पर तरतीब बनी दासी तो भी दा दा और دا په دې WPC باندې جلا بالکل باقاعده ویډیو راځي درته پرې دا هم د WPC سوین سره زه بیا د پلیټلیټ پر مکمل په دې بل ویډیو باندې اوس به زه دا ویډیو ښکاره کوم اواز ډېر مشکولر لګولې نو هغه اوازونه ډېر راځي نو خیر د کوشش وکړم چې دا سره د شرکم موضوع چون کوچنی ویډیو راستولې ده خیر ته دا ویډیو وګورئ زه اوس به سره در خلاصوم دا مې د بل شي ویډیو درته پرېښې ده خیر da
اور په سی بي سي کې زما هیر شول او دلته څو کتل بارې مې راپیل شول سی بي سي دا رقم بس دغه چې کې دغه پارامټرونه دي ګوره ځینې په سی بي سیانو کې دغه خطونه لیکلي دي نیوټروفیل او بازوفیل دا ډایرکټ نه ایزده شوي دي دا به دغه ځای څه شماري 25.0 اخلي زه به یو کالکولیټر راواخلم کالکولیټر یو منټ کالکولیټر دا اوس ته ګوره 25.0 دا چې څو لیمفوسایډ باندې به لیکي صحیح ده دا مونوسایډ دی 7 جمع که پر 2.5 مساوي که جمع که بیا راسه 8.5 مساوي 100 دا به ګرد په 100 راکوي تقسیموي به په ګردو باندې به دغه کوي نیوټروفیل څومره روان دی دا اوس نیوټروفیل دغه درښیي ده نیوټروفیل 2.5 روان دی نور چې پاتې دا رقم هم سمه وایسې او یو داسې مونوسایډ ته ورکړه بل ته سره ورکړه ترتیب یې ماسې ورسیټ کړه ښه او دا زه اوس ګرم او د ماس دغه ویډیو لږ دلته دغه مخکې کوم دا مې د اچ سی ټي دغه کړی چې دی دا دی لږ شاته شي اوس سی بي سي چې دی سی بي سي ماشین چې دی ستا سره اوس دا ما سره ټول سره دی سی بي سي هره سی بي سي چې دی دغه دی یو ډیولنټ ریجنټ پروت دی چې په سر کې اوس راځي ما په همنو هغه ویډیو مې نه زده کړی ورته بله ویډیو مې زده کړی دا وګوره دا زما سره لیز پروت دی دا ډیولنټ پروت دی دننه پشکې دا کلینزر دی دننه پشکې لیز پروت دی دا درې ریجنټ دی خوري صحیح ده دا په خپل اندازه باندې ورواچوي دا لیز دی دا ډیولنټ دی دا دغه دی مطلب د ډیولنټ لیز او کلینزر ریجنټ دی کله کلیپونه به جلا جلا وروسته کوي او دغه دی سیټینګ به په دې بله زه ویډیو درته کوم یو بله ویډیو جوړوم باقي به دا مکمل دغه شي نو کوشش مې اوس دا چې په دې کې راولم خو خیر پر هغه ځای بله ویډیو دغه ویډیو درته پرېږدم پشکې دا ټیسټ دی څه فایده موږ ته کوي او کوم نجوړیان موږ ته پشکې معلومېږي په دې کې 10,000 نجوړیان ته معلومه وایسي هر نجوړی ډینګي وایرس ملاریا چې دی پلیټلیټ کمیږي پشکې او وینه کموي هیموګلوبین بیخي به اندازې نجوړیان ته په دې باندې معلومه وایسي دا ډېر بهترینه ټیکنیک دی ډېر بهترینه ټیسټ دی او ډېر بهترین ټیکنیک دی په کښته کېدو کې به دا ګوره دا کښته لوړ په دې کې نه کېږي خو خیر زه به تاته اوس خالي څو نجوړیان پشکې درته وایم اپلاسټیک انیمیا چې دی کینسر دی اپلاسټیک انیمیا چې دا بون میرو کارپریزي کینسر انټي ریټرووایرل میډیکیشن د ایچ بي اس یا د تور ژیړي علاج چې کوي د هغه کې هم دا کښته کېږي ډیورینګ سایټو تھراپي چې د په هغې کې هم کمیږي په پښتورګي کې هم کمیږي پښتورګي نجوړي کې هم کمیږي سایروسیز د اینې په مریضۍ کې هم کمیږي هایپوتایرویډیزم د غدود ورګلینډ چې دی د غاړې په دغه کې چې کوم ګلینډ چې موږ ورته وایو یا غدود یا هرمونل لیول کې هم کمیږي آیرن ډیفیشنسي انیمیا کې هم کمیږي په د اوسپنې په کمېدو کې هم کمیږي لیډ پوزنینګ کې هم کمیږي دی مطلب چې یو ځار مارې خوړلې هلته دی وینه سره یې ښایي چې پټاو شي دغسې سره وکړي لوکیمیا په سره وینې کې د سرې وینې په کینسر کې هم پیدا کېږي ملټیپل مایلوما کې هم پیدا کېږي مطلب په سپینه وینې کینسر کې هم پیدا کېږي ویټامینونه چې کم په هغې کې هم کمیږي سیکل سیلز انیمیا دا داسې یو کاټ سوی لکه د انګر په رقم شی باندې یو د RBC جوړه سي دا مابین ځینې پرې سوی هغه ته انیمیا تلیسمیا به 10 ورځې بعد یو رقم نه جوړېده هغه به په 10 ورځې بعد وینه غواړي په هغه کې هم کمیږي وینه چې توی شي په هغې کې هم کمیږي پسې معدې کې چې کوم یو سوری جوړي یا کینسر جوړي یا هیمورایډ په هغې کې هم کمیږي او د میاشتانه په نجوړي کې هم کېږي میسټریل بلیډینګ چې ورته وایي
डिहाइड्रेशन, एफिजिमिया की, हार्ट फेलर की, डी कैसरपेलोसैथमिया, इपियोकिम का मेजर पडीर नजुना के मेजर उता पडीर नमो बने मेजर से देता कंप्लीट ब्लड काउंट मोय कीजिए, फुल ब्लड काउंट मोय कीजिए, पिक्चर काउंट भी मोतो कीजिए, कंप्लीट पिक्चर काउंट हम मोतो कीजिए। उसके बाद CBC चिदा का कंप्लीट ब्लड काउंट दे, CBC चिदा का फुल ब्लड काउंट दे, CP चिदा पिक्चर काउंट दे, CPC चिदा कंप्लीट पिक्चर काउंटिंग दे, CBE चिदा का फुल ब्लड एग्जामिनेशन दे, FCC चिदा का फुल सेल काउंटिंग देता है कि लेकिन मेजर चिदा मुहिम चिदा का अक्सर दाग लोड वाला यदीज बोलते मार्क बरकश कमा दा यदीज पडीर अक्सर CBC पर चैनल यदीज और चैनल हम दसरा सब्सक्राइब की ये पार्ट 2 हम दर्शक रखूँ दा वो पार्ट 1 वाला पार्ट 2 देखिए बाकी ज़्यादा पैरामीटर दर्शन सो रिजल्ट तक